بسم الله الرحمن الرحیم. وطول مخی خو لوی ورو ملمنو تا نزدی و لرو تا شاعران و ادیبانو تا مینوالو تا ټولو تا او دلته راغلي نو قربانو تا د دې کلي خلکو ته ټولو ته ستړي مه شم وایم بخیر علیم ورته وایم او د دې کتاب د مخکتنې په موقع باندې زه مظلوم صاحب ته عموم مبارکي ورکوم د هغه کورنۍ ته او د دې کلي د ولس ته او ټولو پښتنو ته د ادب مینوالو ته مبارکي ورکوم. د ملکنډ په غزل کې یو نوی رنګ یو نوی فکر او یو نوی فن هغې ته په راتګ باندې مونږ د پښتو لوستلان ادیبان شاعران مونږ او د پښتو ادب مینوال ورته هرکلی وایو. زه زمانه مخکې ډېر پوهان ناسم دي چا خبرې وم کړې او څوک به کوي بلکې زه خو به دا ووایم چې مونږ په پښتو کې یو څو مکتبونه لرو. یو د رحمان بابا مکتب دی، یو د خوشحال مکتب دی، د حمید بابا مکتب دی او دا نوی چې کوم د شلمې صدۍ شاعرۍ کې خصوصا د پښتو شاعرۍ کې ځان له یو بل مکتب ورغلی امجد پرې پوهېږي چې زه د دې د مکتب ویم کوم چې د ساحل صاحب او د هغه ملګرو چې کوم ادب تخلیق کو زمون په پښتو ادب کې نو دا ځان له مکتب شو او ایوب مظلوم د دغه مکتب یو روښانه یو روښان فکره او یو ځلانده ستوری وګرځېدو او د هغې ولې دا ده د نن نه تقریبا څلور سوه کاله مخکې د خوشحال بابا کړوسي کاظم خان شیدا چې ډېر نازکخیاله شاعر و هغه یوه خبره کړې وه هغه دا ویلي وی مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظی رفت و زیور دی ورنه پکار دی دا دواړه ټوکه مضمون که هر سو دلربا تر دی. دا مظلوم سے د ګونګو جذبو شور چې کله موږ د هغې ادبي جاګه نو دغه د کاظم خان شیدا خبره چې مضمون او سټرکچر یا هیت یعنی ساخت د شاعرۍ د عروضو ساختیات دا دواړه اهم دي که یو طرف ته فن اهم دی نو بل طرف ته فکر اهم دی. زه خو دا خبره کوم چې څنګه پښتونخوا خوږه ده دغسې پښتو خوږه ده دغسې شاعري خوږه ده او دغه شانتې ملتپاله شاعران خوږه دي. هغه ملتپاله شاعران چا چې په خپل ادب کې د خپل ولس د خپلې خاورې د خپل پښتونخوا سندرې ویلي دي نو دا تلپاتې شاعران دي دا یونیورسل شاعران دي دا به نه مري د دوی فن به نه مري. بیا یو مظلوم ته وګوره موږ چې کله د ادب لوستوالان طالب علمان استادان کله موږ ادبي څېړنه کوو یا ادبي تنقیدي مضمونونه ګورو د لیکوال په شخصیت د هغه په لیک څه داسې محرکات چې هغه پرې اغېزمني نو چې کله دغه ادبي نفسیات موږ مطالعه کوو نو موږ په دې نتیجه باندې رسو چې لکه دا یو مظلوم ښکلې او ښایسته سندرې هم په ګونګو جذبو شو او هغه داسې چې مفتي زمانه مخکې ډېرې ښکلې خبرې ډاکټر صاحب وکړې او امجد شهزاد وکړې دغه نورو صاحبانو وکړې او کمې خبرې چې زما ذهن کې وې هغوی وکړې زه به صرف د هغې هغه نتیجه تاسو ته خبره ما وړاندې کوم او هغه دا ده
چې نن سبا په دې دنیا کې د 9,000 نه زیاتې ژبې ویل کېږي. په دې 9,000 ژبو کې پښتو 8 کروڑه خلک پښتو وایي. په شپږ آبادۍ کې 8 کروڑه خلک پښتو وایي. پښتو د افغانستان سرکاري ژبه ده. پښتو په پاکستان کې د دویم نمبر غټه ژبه ده. پښتو په ټوله دنیا کې څلور دېرشمه غټه ژبه ده. زموږ په پاکستان کې 80 ژبې ویل کېږي. په دې 80 ژبو کې په 13 ژبو کې ادب تخلیق کېږي، یعنی شاعري پکې کېږي یا پکې نثر لیکل کېږي. په هغه ژبو کې پښتو په اردو پسې دویم نمبر د هغې ادب چې دی نو هغه منلی شوی دی. په ډېرو بین الاقوامي نشریاتي ادارو د پښتو نشریات نشر کېږي. وختي ډاکټر صاحب کیده وکړه، خو دغه ملتپاله خلکو په تېرو حکومت کې هغې چې کوم دی د الله په فضل باندې په عبدالولي خان پوهنتون کې، په باچا خان پوهنتون کې، په ملکۍ پوهنتون کې دغه د MA د MPhil د PhD د لیول پښتو څانګې پرانیستي دی، هغه خپل کار کوي. وختي د معلومات یو کس خبره وکړه د شاعرۍ هغه مقام یې د ولس ته ورخواوه. زه به دا خبره وکړم چې که تاسو د تاریخ مطالعه کړي نو عموما څومره انقلابات راغلي دي د هغې په شا باندې د لیکوالانو لاس وي، یا به دې شاعر وي یا به دې نثر لیکونکی. هغه د فرانس انقلاب دی او هغه په دوه انقلابات. زموږ په دې اوسني قانون بیدارۍ کې د رحمت شاه ساحل غوندې، د صاحب شاه صابر غوندې یا داسې نور شاعران چې په دغه سبک کې ایوب مظلوم هم ولاړ دی، هاشمي صاحب هم ولاړ دی، ساحل هم ولاړ دی، شهزاد هم ولاړ دی، او په نثر لیکونکو کې زموږ سره ناست دروند سکالر دانشور فضلي زمان شلمان صاحب او یا داسې نور داسې دي چې په دې ټیم کې زه د هغې نامې وایم نو دا ډېر انټرست دی. خو دا د دې خلکو د دې سوچ او فکر او د قلم برکت دی چې نن زموږ په خلکو کې قومي بیداري پیدا ده. نن د ډېرو زیاتو د بین الاقوامي استعماریت او د بین الاقوامي اګریشن دا پښتو مخ په ترقۍ ده، پښتانه مخ په ترقۍ په هغه سرس کې دي چې د هغوی لیټریچر چې دی نو هغه تاسو دا به سوچ دې خبرې ته سوچ وکړئ چې تېر کال 10,000 کتابونه پښتو چاپ شوي دي چې په هغې کې 9,000 چې دا د شاعرۍ کتابونه. د دې نه دا پته لګي چې پښتانه د خپلې ژبې سره مینه لري، د خپل کلچر سره مینه لري، ځکه هغوی چې کوم دی نو د هغې لیکوالان تخلیق کوي او د ډېرو معاشي ستونزو باوجود چې دی هغه خپل کتاب چاپ کوي. او لکه څنګه چې خبره وکړو چې یاره ډالۍ کوي، نو دا ولې کوي؟ دا ځکه کوي چې هغې خپلې ژبې ته د مور په نظر ګوري. څومره د پښتو شاعران چې دي، څومره لیکوالان چې دي، ضرورت ته څه خبرې دی؟ ضرورت ته دې خبرې دی چې موږ د خپلو اتلانو، د خپلو شاعرانو، د خپلو لیکوالانو د هغې چې کوم دی نو قدر وکړو، د هغوی په فن باندې ځان پوه کړو، او چې خبره فن ته راشي نو فنون د فن جمع فنون ده. په فنونو کې موسیقي ده، په فنونو کې شاعري ده، په فنونو کې ادب دی، په فنونو کې مجسمه سازي ده. او خوشبختانه ایوب مظلوم د شاعرۍ سره سره د ساز هم یو فنکار دی او دغه فن د هغه شاعرۍ باندې خپلې ژورې اغېزې کړي دي او دغه فن له یو ښکلا ورکړې ده. په هغې کې چې کوم خوند دی، د ده په شاعرۍ کې چې کوم خوند دی، کوم سوچ دی، کوم ګداز دی، کوم د وطن مینه ده، د پښتونخوا سندرې دي، دا د دغې فن برکت دی، دا د دغې موسیقۍ برکت دی چې د هغه شاعري او موسیقي دواړه اوږه په اوږه روان دي او موږ دپاره یو واضح او د روښانفکرۍ پیغام لري.
زه خبر نه صاحب صاحب راځي پر دې سامان شرمان صاحب راځي دا نور صاحبان راځي زمونږ ډېر مشران دي زمونږ د خاورې ولس لپاره د دې ډېر خدمات دي نو زمونږ لپاره د ټول نه غټ مشر مطلب چې دی هغه ساحل صاحب دی دا نور هم دا زمونږ لپاره قداور مېلمانه دي زه د دې ډېر زیات شکرګزار یم ما ته خو دا پته نه وه ما خو دا به داسې ورکوټې پروګرام او زه ستاسو ډېره زیات مننه کوم د دې قربانونو ډېره زیاته مننه کوم تاسو ټول راستئ هغوی واورئ دا کوم چې پاتې دي دا به هم ښه په شوق باندې واورئ مونځ خو مونږ ټول به کوو او باقي چې کوم دی دغه شانتې غونډې چې دي نو دا ډېرې پکار دي دا د وخت ضرورت دی دا د قانون د ادارې یو حصه ده زه به په دې ضمن کې د درویش قراني زمونږ د پښتو یو ډېر لیکوال او سکالر دانشور شاعر دی هغه وایي پښتانه زده کړه په فولکلوري انداز کې کوي پښتانه زده کړه په فولکلوري انداز کې کوي هغه بیا په خپل یو کتاب کې هغې یو مثال ورکوي ته دلته چې په یو سارا کې روانې یا په غره کې روانې او ته یو شپونکې وینې او تا هغه ته دا ووایې چې یاره په مانځه کې څو پوره ځي نو کېدای شي چې هغه تعالی د هغې جواب درنه کړي خو که ته ورته دا ووایې چې زما قبلې ته مخ نه زما مونځ کېږي وایي هغه به تا ته وایي چې یاره ته خو ګډوډ یې ته خو ذهن دې کار نه کوي که څنګه نو مقصد دا دی چې په فولکلوري انداز کې دی دا خپل مونځ زده کوي دی دا خپل عقاید زده کوي دی دا خپل مذهب زده کوي دغه شانتې دا کم عقل چې دی دا کمه پوهه چې دا مونږ د شاعرانو نه زده کوو دا د شاعرۍ په ژبه باندې زده کوو او دا فولکلوري انداز کې مونږ زده کوو نو ځکه زمونږ په پښتو کې شاعران ډېر دي ځکه د شاعرۍ کتابونه ډېر چاپ کېږي او زه په دې موقع باندې ایوب مظلوم ته د هغه کورنۍ ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم او د ادب مینوالو ته مبارکي ورکوم چې انشاءالله د پښتو د خصوصا د ملکل غزل چې دی نو هغه په غورځنګونو دی او هغه ورځ لرې نه ده چې پښتو ادب به د نورو د نړیوال ادبیاتو سره بلکل پتون به ورته وټپئ او انشاءالله ډېر وخت نږدې دی او زه تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو زه واورېدم حمید خان صاحب د بندولو خبرو نه پس د سخاکوټ نه راغلی مېلمه ته هرکلی هم وایو او قایل صاحب د سټیج ته هم راغلو چې هغه راشي او خپل کلام واوروي قایل صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ د ملکان ادبي او کلتوري جرګې میاشتنۍ غونډه وه په جرګې کې خو د ټولنې صدر امیر قاسم هاشمي صاحب ډېر په اصرار سره دا خبره کوله چې زمونږ د یو ډېر ګران ملګري ایوب مظلوم صاحب د کتاب مخکتنه ده او نن به د هغه په موږ باندې ډېر زیات د فیضویانو او د احسانونو او د مینې تورونه پورې دي نو نن به موږ دې ته ځان رسوو خامخا به دې پروګرام کې شرکت کوو مظلوم صاحب ته یو دو شعرونه ډالې کومه چې نمرې قلمکار وجلې چرته ژوند پرشي څوک نمرې قلمکار وجلې چرته ژوند پرشي څوک سوچ پښتانه او پښتونخوا نو ژوندی به او وینه د ځیګر دی سیاهي کړه د پښتون قلم وینه د ځیګر دی سیاهي کړه د پښتون قلم یا ایوب مظلومه چې دنیا وي نو ژوندی به او دا یو دو شعرونه دي چې هر څه کوه یوه خبره به مې نه غورځوئ هر څه کوه یوه خبره به مې نه غورځوئ
دستر بطور نظر بمین غرزوی او حسن یارا پا پختن حسن دے تور لگی حسن یارا پا پختن حسن دے تور لگی دا بیننگے دلوے کمرہ بمین غرزوی نو دا مختصر غنی غزل دے چی سادہ پختنی ماد وقت اندازین پہ جنم سادہ پختنی ماد وقت اندازین پہ جنم کام وحدت میرا پیخے خطرے نہ پہ جنم حجرات جماعت نورانوی سلم ہم نہ پریدی حجرات جماعت نورانوی سلم ہم نہ پریدی دخپل کرتل دبر باتے منصوبے نپے جنم دخپل کرتل دبر باتے منصوبے نپے جنم تانی وحدت میرا پیخے خطرے نپے جنم دنی دور عدم خانہ رات ننداسی ہوئے دنی دور عدم خانہ رات ننداسی ہوئے نٹ میں درخوف وسر بابا منگے نپے جنم قومی وحدت میرا پیخے خطرے نپے جنم غیرت سشد پختان راپک سپاتی شو غیرت سشد پختان راپک سپاتی شو قدر قیمت تخبل بابا دا شملے نپے جنم تامی وحدت میرا پیخے خطرے نپے جنم زمین رفضل سرگروانا تپوس لچانا حکم زمین رفضل سرگروانا تپوس لچانا حکم دا سے پیار دا پک اخپل او پردے نپے جنم قانی وحدت میرا پیخے خطرے نپے جنم ماتا غلام من پوس کی نشتار پر لین پہ جنم قانون تک میرا پیلے خطرے نپے جنم قائلہ دیر بحالا مجبوری بدنی قائلہ دیر بحالا مجبوری بدنی زبیل مید جنورے مانے نپی جنم قانون میرا پیخے خطرے نپے جنم سابق دنیا مادور اندازے نپے جنم قانون میرا پیخے خطرے نپے جنم
په اخره کې زه د ملکن ادبي او کلتوري جرګې د ټولو ملګرو له اړخه ایوب معلوم صاحب ته د زړه له کومې نه د دې کتاب مبارکي ورکوم. مننه. ډېر ښایسته ترین او ښایسته کلامو ملګرو شاعران او یخ په دې مخکتنې په دې پروګرام کې زما په خیال چې 15 کسان پاتې دي دونه تعدادان کم کسان چې بهر ولاړ دي هغه زموږ راشي د کتاب مخکتنه او پرانیسته ولکه سات پس کوي پروګرام نوې د زموږ د ورته هغه زموږ کم چې سیکرټری هغه په وخت باندې نه لري هغه وسره هغه کم ترتیب شو هغه د بشیر هغه په خبره وایي زه ډېر نقاط او د مشور خپل ګران مشر ښاغلی فیضزمان شلمان صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ښاغلی شلمان صاحب. شروع کوم په نامه د لوی خدای چې بخونکی او مهربانه دی. سټیج ناستو مشرانو او مخامخ ناستو مشرانو ټولو ته احترام او درناوی. د مظلوم صاحب د کتاب د مخکتنې باره کې خو ډېرې خبرې وشولې. داسې مو د مشرانو نه اورېدلي چې چېرته مشاعره وه نو سټیج سیکرټري ووایي چې سیلاب صاحب به راشي او خپل اظهار خیال به وکړي. نو سیلاب صاحب خبرې مبرې وکړلې. بیا وایي چېرې طوفان صاحب به راشي هغه هم څه خپل کلام پیش کړي او څه خبرې به وکړي. نو هغه هم د مظلوم صاحب په کتاب باندې خبرې وکړلې. په اخر کې بیا دهقان صاحب ته وایي چې ته راشه. هغه وایي چې په کوم پټي باندې سیلاب او طوفان تېر شي نو دهقان ته پکې څه پاتې شي. د علم د سمندر نه په بخښنه سره زما په خیال باندې څه خبره پکې پاتې نه شوله. ټول په نظم کې هم خبره وشوله، په شعر کې هم خبره وشوله. بیا زمونږ محترم ډاکټر صاحب چې کوم دی نو هغه زمونږ ډاکټر صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر په تفصیل باندې د پښتو باندې خبره وکړه چې څومره خلک یې وي، د کومو سټیشنونو نه پښتو پروګرامونه دي، دا ټولې خبرې وشولې. زه د ساحل صاحب نه به بخښنه یوه خبره کوم چې دنیا کې دوه قسمه خلک چې دی نو دا ژوندي پاتې کېږي. دوه قسمه خلک په دنیا کې ژوندي پاتې کېږي. یو هغه خلک دي چې هغه د قوم د خدمت دپاره بډې ووایي او په سختو نه په سختو حالاتو کې هغه د قوم د ښېګړې دپاره قدم اوچت کړي. هغه سړی تل در تله ژوندي وي. زه د مثال په طور باندې نن د باچا خان پیش کوم چې په سختو نه سختو حالاتو کې هغه د انجمن اصلاح افغانه د سوري او د هغه ملګرو د سوري د لاندې سکولونه پرانیستي دي او خلکو ته یې رڼا ورکړې ده. نن چې د تعلیم په اهمیت باندې پښتون پوه دی نو دا د انجمن اصلاح افغانه د برکته. بله خبره دا مشاعرې چې وي د مشاعرې بنیاد دا انجمن اصلاح افغانه کې ښودی و. په آزاد سکولونو کې به مشاعرې کېدې او باقاعده به اول دویم او دریم چې مسلک واله هغوی ته به چې دی نو انعامونه ورکوله. نو د ادب خدمت چې انجمن اصلاح افغانه کړی دی او دا کم نن چې موږ ولاړ یو دا د دې کریډټ چې کوم دی نو دا انجمن اصلاح افغانه ته ځي. نو زه دا خبره کوم چې همدغه خلک چې کوم دی نو په باچا خان غونته شخصیت باندې که زه خطا کېږم نه بخښنه غواړم 15 PhD وشولې په باچا خان باندې او 140 کتابونه په باچا خان باندې ولیکلي شو. خو د هغه په مقابله کې په غشنغر کې ډېر لوی خانان دي، ډېر لوی خانان نوابان. خدای شته چې مل دي ته اوسه پورې چا نوم یادغه څه چې څوک مل دی او که مل نه دی. دا دغه خدمت دي. بل سړی چې کوم ژوندی پاتې کېږي
هغه د مظلوم په شانتي سړی چې یو کتاب ولیکي یو مشهور یو قول لري یو مشهور شخصیت هغه وی چې کزان ژوندې ساتل غواړي نو په ځان کتاب ولیکه یا بچا کتاب ولیکه او دې ځوان خو لا پقام کتاب لیکلی دی نو دې به ژوندې پاتې کېږي دې کې مړم شي او د قبر اوارم شي نو خلک به چې کم دی نو مظلوم یادوي او په تیسیس کې پسې کې د قبر بني د مظلوم قبر بني خو د مظلوم نوم به جمدي او دا به په کتاب جمدي کې دوما بل یو خبره د کومه زموږ د ډاکټر صاحب یو خبره وکړه دا ډېر په بخښنه کتاب دا خبره کومه چې کتاب چې کم دی نو دا چې شاعر ولیکي او دې په ډاله کې ورکی دیم زیاتی کوي او دا چې څوک په ډاله کې دیم زیاتی کوي دا دواړه ګناهګار دي باید چې کتاب ولیکلی شي نو باید چې کتاب واغستی شي زه چې چرته تلم د دې سره اکثر یو مرګیتیان د نزور ازو زمونږ نن د پښتو ادبي جرګې غونډه وکړو موږ چې کیناسو خبره مکړو نو چې دا شم پروګرام دی غیلزو نو هغه موږ خپل پروګرام پرې هو د پښتو ادبي جرګه چې په هغه باندې نن سبا امپلم کیږي او دغه جرګې په 15 کسانو باندې چې نو امپلو په سایل صاحب باندې په پی جی د ادبي خدماتو باندې روانه ده کی ما دا خبره دا کوله چې دا کتاب چې دا غستل غواړي زه چې کم ځای ته لاړ شم او د کتاب مخکتنې زه په 100 روپۍ باندې یو کتاب علمه اوس من د دې صاحب نه په 100 روپۍ باندې کتاب واغسته لکه زمونږ دغه د کمشنر صاحب ریټایر د جمیل یوسفزی په تاریخ کتاب لیکلی ما ته بډاخانه را لیږه 500 روپۍ قیمت ما ورته ایزیلوډ کړی و اته دا پته نه و چې دا به چا کړي بیا زما د دوی سره رابطه کړی چې لکه څنګه چل دی پلار دی هغه چې دا زما پلار ته ایزیلوډ ما ته چې څوک داسې م راولېږي زه ورته چې دی نه پیسې ایزیلوډ کې ورلېږم نو دا ځان یو شوق پیدا کول غواړي د پښتو د کتاب اخیستل غواړي دا دومره څه غټه خبره نه ده نو دونه څه ګناه ده دی کې یا څه داسې دغه خبره ده دا زموږ د مور ژبه ده او د چې په چې 1 لک روپۍ لګولي خپل بچو نو وړی چې دی نه د خولې تر وړلي او دا چې کوم دی نه مونږ نو دا زما په خیال باندې دغه خبره نه ده کتاب اخیستل ښه خبره ده د یو په ځای 2 اخیستل غواړي د 2 په ځای 15 اخیستل غواړي خدای هم خپل لایبررۍ جوړې کړي د کتابونو ځکه چې دا دور د کتابونو راغلی نن د امپل کې او پی ډي کې ته یقین وکړه د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړه نور عالمان فاضلان هم ناست دي تاسو یقین وکړئ جنکۍ به ورپسې را روان وي چې یاره دا څه ولیکو څنګه یې ولیکو هلکان به درپسې اسلام آباد نه د کویټ نه را روان وي چې یاره په دې کې را سره لږ امداد وکړه دا پلان کې شی دی دا پلان کې ته به اریان دریان چې خدای پاکه چا ته ورسم او چا له ټیم ورکړم داسې دور راغلی خاص درته کوم چې هر سړی د خپله لایبرري لري ډېر ډېره مننه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم درانا او جرغاتون کی جلمانا چناسی زدیتا پریڈال بلکم مرگوی مشران کشان ناستی دیتا دزرد اپنی حرکلے او مظلوم سرکار دین و کتاب تبند جرگوش لو پانے مبارکو اور خان کا مبارکو نشت حضرات زکاة چھے دملوات آواز ملکن ادبی ملکروا دے پروگرام او دا اعزاز کندے ملکن آواز ملکن ملکرتا اوکو ودا دیر اتریاد آتن او دے ملکن ملکنو مظلوم سرچگان ردید مکتب سرطانت ساتھو دا پروگرام مکتب دین کرے التر کرے خدا مسائل سے جلی ردید ردید مکتب شکریہ باکو شردہ مقابل لراکرہ
او دغه باندې د کنګول کدا دوم راځي پروګرام مخکې د دې اساسي کتابونو چاپ شي هغه مقدار د مختلفو څه پروګرام نه شي خدای زموږ له ایران اطلاع شي په مخدن کې چې دا د کتاب مختلف میدان ته راغلی او د پښتو د لپاره چې کوم دی خاص ګټور څنګه شو اذن راوړو د شهر مختلف خاص په خدمت کې عرض سائل سے کہتا ہے جستا دلگرین تشان غم ما دلمن نمسی ستا دلگرین تشان غم ما دلمن نمسی ستا پہجران چر وحم ما دلمن نمسی اور ستا دخائص دخند خار ہم یو جہان مننا ستا دخائص دخند خار ہم یو جہان مننا چې د دې بل د غیر ځان ما د لمن هوسي او ولې د غزل در سره شعر ته ډالۍ ورکړتا د تصوف په حواله سره چې عشق کې د ژوندون په باب څه عشق کې د ژوندون په باب څه او زړه ته بدوي خوي لن را لخبول دل آغلدا لن را لخبول دل آغلدا ما خستا دششتا حل تنوی او ما بدا زرا تات زروائیو ما بدا زرا تات زروائیو خوف اتارتا لن زرولی او اچم جنون تا چرک نرسی اچم جنون تا چرک نرسی کلا معشوقه کزان تا پڑھولی او ما د زړه خلاف کم غړو ما د زړه خلاف کم غړو تا د یو احساس کې د چپولې او وخت ستا لکه صدا سے وشورا وخت ستا لکه صدا سے وشورا فیس چې نن یا غلطا راځي ډېر مننه یو ځل بیا مجلس ته د کتاب په حواله سره مبارکي او دا شکریا چې دا الهي زموږ اواز نه ډېر مننه ملګرو دا مدري کسان پاتې دا سائل صاحب دا پاسېدونه سره بچ کوم دی د کتاب پرانستان کوو نو دا سو ای مظلوم سے بدن ورکو زارا هتری طوفان له بدن ورکو چې راشي او دا منتل لپاره مته شیخ کی کوم کسان چې ورشي نو کې دې چې طوفان له غوړه راوړل کوم دې کړي مانا دخوه ستیج گوره منصوب دے لگا محترم مظلوم سے ابتداوت مطاو کا بارکی دا غزل لمخ کی اصول کی تیری جی چھے مونگ ند سادن شو خلقا مونږ نه د دین نه د سادین شو خلکا مال په دې باندې جلا راشي زموږ د من خپل قسمت یو ګورا یو جلا خوشو بلی جلا راشي زموږ خپل ضرورت ټول په میدان کې د خپل غمونو نه وټول لګو چې د دې قوم دا نه کړ دې رمضان له والی شم چټو لګو اگه ززان ترانی دیکم داسی ویلی دا خمود تکور پشانے جنہیں پتوانا مختف قلقم بیوی بیجارت زمان اور پشانے زمونگا دمر ترقی نہیں رہا گرانی زمونگا کو وزن فتا مونگا دریتا مدى خامار کولا صحیح بدا حکور بگو فتا
الته د خپل د باندې ولري دلته په بوزي په دې ولري صاحب علم په موږ دوه کار کوي په تفسیر کې څو بوزي ولري غزل دیږي چې د کافر سمکار شویم زدا غورځي پدار شویم خوی مسلا یا ندوینو پشان خوی مسلا یا ندوینو پشان خدای دې تر سا ملار شویم زدا غورځي پدار شویم شیخ بند بسرا لدخن کوا شیخ بند بسرا لدخن کوا شیخ رجال نتار شویم زدا گورده پدار شویم حسین خبر بخلائے حسین خبر بخلائے حسید پسترگو کی خار شویم زدا غورزی پدار شویم پاتی کو دنیا میں دجلنات سشو پاتی کو دنیا میں دجلنات سشو ستاچل نظر گزار شویم زدا غورزی پدار شویم نورزم توفان دی خدایا ملا نورزم توفان دی خدایا ملا زبولار شوی پلار شویم زدا غورزی پدار شویم دیکھا ایوب مجھوب سے ڈیزائن تیار ساتھی ودر مخ کې احسان ته بلنه ورکوم چې راشي مختصر تاسو خپل کلام ووایئ احسان صاحب تشکیل ناستو د ادب بل مثالونه او په بندار کې لا زما شاعرانو ملګرو مشرانو کشرانو السلام علیکم دا بعض خلک ډېرې ډېرې دي او معمولي په حیثیت نه وایي ته کېدا او په وړه موږ مخالفت کوي په وړه موږ مخالفت کوي نه سوال کوي په وړه موږ مخالفت کوي نه سوال کوي چې راډیو ضرورت دی نه زه باندې ضرورت دی نو ماسي ته ورته او حج مراد وکړو پیسې د خپل مخاط حج مراد وکړو پیسې د خپل مخاط سو منټ د مقامتا کو سوال دی زائم کو چار زور مگر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون داغ گئی موتی واد خاطی پانی نمون داغ گئی موتی واد خاطی پانی نمون اس وقت پانی گئی خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون زین کو چاٹ زور خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون داغ پنڈ زندہ کنتا مارو داغ پنڈ زندہ کنتا مارو اچھوا کرے وہی بمور خبر نمون اچھوا کرے وہی بمور خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون ہر جگہ من کو تو خبر نمون
ډېره مننه. زه نن چې په کوم موضوع باندې دا غونډه راجوړه شوې ده دا د ایوب مردم صاحب د کتاب د مخکتلي تابع شوې ده. تاسو چې کوم دی نو د دې ځای نه به هر خلک راغلی خو به هر حال ملګري شاعران به راغلي چاته مو کمې راشوي چاته به نه مې راشوي موږ د هغوی نه بخښنه غواړو او ایوب مردم صاحب موږ مبارکي ورکوو چې په دې لکه ناجوړه هم دی بیمار دی عمر هم ډېر سیوا شوی دی خو په هر حال دا ټول ملګري چې کوم دی نو لکه دونه خوشحالي ده لکه څنګه چې د مردم صاحب واده وي نو کله موږ په دې باندې مبارکي ورکوو او زه اوس مردم صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي محمد ایوب مردم صاحب. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما د کلی مشرانو او کشرانو او ورونو تاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ د لرې ځایونو نه راغلو مېلمانو راته عزت ورکړو کوم درناوی ورکړو نو ستاسو ډېر مهرباني او ستاسو ډېر شکریه او ډېر خبرې په داسې سیاست باندې وشوې چې زه زما نه خپل ځان وکړو ما کې دومره قابلیت نه و ما به سماج ورکړي او سبا مې کړی چې په هغه باندې تاسو ډېر تشریح وکړئ نو دا ستاسو خپل نظر دی تاسو خپل جامع خلک او دې ټول راغلي مېلمانو ته بلکې چې د مېلمانو راغلي په دې باندې ځکه چې د پښتو او د دې او ان د ناسو مرسته وکړه په دې مکتبه کې پروګرام کې او د کبرته د ټول مشاورین نو نو زه تاسو ته وایم په دنیا کې چې په داسې وخت تاسو سره لږ وخت قضاوت او دنیا دا پروګرام ډېر ښایسته کړی ډېر مهرباني شکریه او هغه خپل ټول
وبالرغم ما ما كذا كذا حرام من سورة ما تسميه فالتغير كتاب ما هو بالطريق أو تاسع حتى الجنة تمام دير ما مزون سير دا چې د حمد یا خورل وخت دا چې د حمد یا خورل وخت ما خورل ما خوږه رسکونه ما پښتون ما او شاته رسول نه وای ما ټول دنیا پیژني شاته رسول نه وای ما ټول دنیا پیژني او زختر ایمان په مضمون یا ما پښتون یا ټول دنیا د ټول دنیا باندې شاعر د هر چا د ورسره شاعر صدارتي ایوانیات ته شاعر چې دا هیڅ تعلق محتاج نه دی هغه رحمت شاه صاحب څخه ته بدنه ورکو چې راشي د ګوند جذبو شو د کتاب پرانسته هم دي او بیا خپل کلام یا خپل تاثیرات وړاندې هغه صاحب يا رسول الله ودرك لك من بموسى ودرك قال ثاني